راځئ د خپلو خلکو د ښادۍ خبرې وکړو. راځئ د خپلو خلکو د ښادۍ خبرې وکړو. راځئ چې د وطن د آبادۍ خبرې وکړو. راځئ چې د تعصب له زنځیرونو ځان آزاد کړو. راځئ د محبت او د ورورۍ خبرې وکړو. یو بل به یې ووایم، راځئ د علم و پوهې ډیوې بلې په هر لور کړو. راځئ د سپینو ستورو او سپوږمۍ خبرې وکړو. امان الله نصرت. سلام قدرمنو لیدونکو، ګرانو خویندو او ورونو، زړه ته رانږدې لیدونکو او د دغه خبرونه له ډنمارک څخه د افغان غږ د رادیو تلویزیون د خبرونه ګرانو همکارانو، مرستیالانو، زمونږ دایمي او تلپاتې یارانو، دوستانو چې مونږ سره مرسته کوي. همیشه د خبرونه تاسو په خپل پښو درولې ده، لیکنې، وړاندیزونه، نیوکې، د سمون خبرې مونږ ته رالیږئ. همدا مونږ ته بس دي او خبرونه ستاسو په ګډون ډیره پیاوړې ده. زمونږ له نظره ورځ په ورځ ښه کېږي او لا هم سمون او پیاوړتیا ته اړتیا ده. قدرمن دوستانو، له خپلو کورنیو سره نیکمرغه، آباد، خوشحاله او سوکاله اوسئ. خوشحاله یو چې بیا هم د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یو. شنونده و بیننده عزیز و گرامی، عرض سلام و ادب داریم. امیدوارم جور و سلامت باشین. با همراه خانواده های عزیزتان هر جا که باشین شادکام و پیروز و بهروز باشین. خوش هستیم که با یک برنامه جدید در خدمت شما هستیم. قدرمنو دوستانو، یو ځل بیا زه غواړم مننه وکړم له ټولو خپلو خپلوانو، دوستانو، فرهنګي شخصیتونو، مرکزونو چې په افغانستان کې هلته چې موږ لاړلو زموږ ډېر تود هرکلی وکړ. ما په تېره خپرونه کې د کابل او د کونړ او د نورو سیمو د غزني د عزیزانو پیرزوینې یاد کړلې. همداسې موږ د خپل سفر په ترڅ کې موږ د کاپیسا ولایت ته لاړلو، تګاو نجرا خواته لاړلو، سیات ته لاړلو، پغمان ته لاړلو، شکردرې ته لاړلو، خو وړاندې لاړلو د سالنګونو خواو ته، همداسې دروایخ لاړلو. هرې خوا به چې تللو عزیزانو موږ سره ډېره مینه کوله. یعنی باور بکنید که ما قلبا سپاسگزار هستیم از هموطنان عزیز خود که در هر سفری که ما میریم به افغانستان عزیز و به ولایات میریم، به ولسوالی‌ها میریم، ما و فیض جان و تیم ما، گروپ ما، یک خود کشور آبایی است، میریم میبینیمش. این با ما هیچ ارتباط نداره در اونجا کی حاکم است. هر کسی که حاکم است یک وقت یک مکلفیت داره. این کار بعدی است یا صحبت جداگانه است که در مورد چگونگی دولت ها صحبت کنیم. این رو میگذاریم برای برنامه های بعدی. اما ما وقتی میریم مردم ما و خدا شاهد است تمام کسایی که مسئول است در ولسوالی ها و در ولایات و در راه ها بسیار زیاد لطف و مرحمت میکنن. خب ما این رو قلبا احساس کردیم که برنامه های ما وقتی نشر میشه اونا میبینن مردم افغانستان واقعا بسیار مهربان هستند، خدمتگارای خودم میشناسن و ما را بسیار لطف کردن. قدرمن دوستانو، باور وکړئ چې ځینې تحفې ما راوړي ځان سره، دلته به یې زه راواخلم یوه دلته ځینې دي چې باید یاد یې کړم. دا چپنه هم لکه تېره خپرونه کې چې ما ویلي، داسې هم موږ ته زموږ د خپرونې علاقمندانو او مینوالو هر واره چې تلي یو وطن ته مونږ باندې دا پیرزوینه کړې ده. دوی د بغلان قدرمنو عزیزانو دا لطف و مهرباني وکړله. دغه خرقولي خولۍ هم په مونږ باندې ولوروله. صاحب دا نو زه باید دا میکروفون لرې کړم. قدرمن دوستانو، زما همکارانو که غږ کې څه تغییر راځي تاسو باید کومک وکړئ چې تنظیمي کړو. دغه ډول پیرزوینې او د دغه رادیو تلویزیون د زموږ د هڅو دا ستاینه چې دوی کوي، باور وکړئ چې دا
د میلیارډونو ارزښت مونږ ته لري او کور یې ودان دی خپل ټولو افغانانو د زړه له کومې مننه کوم. بسیار تشکر هموطنان عزیز و افغانان گرانقدر که شما خدمتگارای خود تقدیر میکنین، تحسین میکنین، از کارش لااقل یادآوری میکنین و این را ما قلبا اظهار امتنان میکنیم که ما نواقص و کمبودهای ما را هم گفتین، چگونگی بهبود برنامه های ما را هم گفتین شما. بسیار زیاد تشکر میکنیم. دگر از قدرمن عزیزانو د پی تی ام ملګرو هم مونږ ته دا سوغات راکړ. واقعا مونږ په کله چې وطن ته ځو د هر خوانه چې ګورو د قومونو قبایلو د خپلو خلکو د ملي یووالي او د لوی افغانستان شریف او نجیب استازي دوی هر یو مونږ په غېږ کې نیسي او مونږ سره مینه او محبت د ورورۍ د دوستۍ کې دا ډېره زیاته مونږ لپاره د مننې وړ. تاسو نه ډېره مننه کوو. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. دغه راز عزیزانو یو به تاسو ته درښیم. دا په کور چې تاسو ګورئ صاحب دا د شمشاد تلویزیون رئیس مونږ ته په سفر کې چې تللی وو او د نشراتو رئیس د دغه تلویزیون مؤسس او مشر حاجي صاحب عبدالکریم مونږ ته دا لطف وکړ، مهرباني وکړله او ډېره مونږ سره مننه وکړله. یعنې باور وکړئ چې نه یوازې د شمشاد په تلویزیون کې د ژوندون په تلویزیون کې دا ځل چې مونږ لاړلو هلته جناب پوهاند صاحب اسماعیل یون، دغه راز د نشراتو رئیس جناب آغا صاحب محترم، واقعا همداسې نور عزیزان چې هلته دي، مسافر صاحب چې له یاده مې ونوځي، ډېر پیاوړی ژورنالیست واقعا او پروګرام جوړونکی په دغه وزینه تلویزیون کې. د ټولو موږ نه ډېر حال کړی و. که په ملي تلویزیون کې زه ډېره مننه کوم له مشرانو نه او د خپرونو له چلوونکو له ټولو نه بسیار تشکر قلبا از همکارای عزیز ما در رادیو تلویزیون ملی مسئولین و اونایی که در بخش‌های تکنیکی و نشراتی همکارای عزیز ما هستن. قلبا از اونها اظهار امتنان میکنیم که هر بار ما میریم، ما خب با زیارت این رسانه ها میرم، در صورت در ولایات ولسوالی ها هر جایی که رادیو و تلویزیون باشه، روزنامه و جریده باشه من میرم. همچنان در کابل به خانه دائمی خود که او عبارت از تلویزیون ملی است ما اونجا میرم و خیلی بسیار خوش میشیم. همکارای ما از اقوام مختلف، از زبانهای مختلف همونجا جمع هستن، یعنی برای وطن مشترکاً کار میکنه در رسانه ها و در تلویزیون ها، رادیو ها، جراید، مجله ها، مراکز فرهنگی، پوانتون کابل، سایر پوانتون ها و مؤسسات تعلیمی. یعنی باور وکړئ په دغه ټولو ولایاتو ولسوالیو کې به چې موږ ګرځېدو، په دې رسنیو کې چې ګرځېدو، چې لیدل به دې هلته یو ازبک کار کوي، یو ترکمن کار کوي، یو پشهیي، یو پښتون، یو زمونږ دري ژبی تاجیک ورور یا خور دا کار کوي، په ګډه سره کار کوي او د دې وطن د نیکمرغۍ او بسیاینې لپاره او د پایښت لپاره په ګډه کار کوي. دا ډېره لویه خبره ده. دا دولتونه خو ځي و راځي. تاسو فکر وکړئ زه دغه د 80 کلن شوم، دا زمونږ تلویزیون دغه ده او زمونږ کورنۍ عزیزان نه ډېره مننه کوم چې زما 80 کلني یم ولمانځله دوی. په هر صورت دا پرون زمونږ یو ښه غټ جشن و، هم د کورنۍ لخوا هم د نور عزیزان هر یو د دوی نه ډېره مننه کوو چې زما په باب ډېر لطف و مهرباني کړې ده. خدای دې تاسو 180 کاله عمر درکړي تاسو ټولو خویندو ورونو ته. عرض به کوو چې یعنې دغه ټول زمونږ واحد ملت دا د دغه وطن د پایښت لپاره کار کوي. هلته چې سړی لاړ شي وطن ته نو بیا ګوري چې دا خویندې، دا ورونه، ماشومان، تنکي زلمیان، دا ټول په ګډه سره کار کوي او خدای تعالی دې دوی ته لا بری ورکړي. دغه راز یوه بله خطوفه مو هم ترلاسه کړله د کونړ ولایت د نورګل د ولسوالۍ د مزار درې د عزیزانو نه د ښاغلي مړوند صاحب نه ډېره زیاته مننه کوو
د دوی د کورنۍ او د دوی د عزیزانو په استازیتوب له موږ نه ډېر تو درکلی وکړ دوی ته د خدای د هوسا او بسیا ژوند ټول امکانات ورکړي دلته د سوغاتونه او تحفې ډېرې زیاتې دي که د هر یوې ښیي به خو دومره به په زړه پورې نه وي تاسو ته را به شو اصل مطلب ته هغه دا ده چې موږ په خپل نننۍ خپرونه کې غواړو په یوې موضوع باندې قدرمنو همکارانو زما غږ درځي ښه سمه ده وبخښئ په نننۍ خپرونه کې مو دوه مطلبه ټاکلي دي هیله ده دا ټوله خپرونه تاسو لپاره په زړه پورې یو دا ده چې د ودونو کې دا د ودونو محافل ته چې ځو دلته په ډنمارک کې یا په افغانستان کې یا هر چیرې چې د افغانانو د خوښۍ په مراسمو کې باور وکړئ صاحب چې د موسیقي غږ دومره لوړي چې دغه ناس کسان تر 2 ورځو بیا نو دوی د غوږونو له درد او د اعصابو له درد نه خلاصېږي او هماغه د میز په سر زه شاهد یم دغه پرون بله ورځ یو واده ته تلي فقط دا گولیگانی د تسکین چې دای خوري یعنی فکر کنین دوستای عزیز این صدای موسیقی اینقدر بلند است تا او حدی که آزاردهنده است از هنرمندای عزیز از اونایی که ساوند سیستم یا آواز کنترل میکنن از اونا خواهش میکنیم که امی میمانایی که آمده به 100 شوق به یه عروسی یا به این نامزادی یا به یک محفل دیگه خوشی تشریف آوردن و آمدن که یک وقت برای 1 ساعت 2 ساعتی که اونجا هستن یا چند ساعت امرای صاحب خوشی خویشاوندا و دوستا ببینن اما متاسفانه که هیچ نمیشه حتی اگر بیرون هم بریم از محفل در یک سالون دیگه یا دالیز بریم اونجا این صدا آزاردهنده است قدرمند دوستانو گران هنرمندانو د موسیقی د آلاتو گرانو عزیزانو او د آواز د ساوند د سیستم د کنټرول گرانو عزیزانو په دغه هوټلونو کې په دې ځایونو کې چې دغه د خوښۍ مراسم ترسره کیږي د دوی له خاوندان له ټولو نه موږ هیله کوو چې دغه مشکل حل کی د خلکو ته آزار ده خلکو ته تکلیف ده د خوشحالۍ په ځای هلته واقعا خلک هر میز باندې خبرې کوي منفی خبرې کوي وای دا څه حال ده دا څه هیچی حال است هیچی حال است برادر ما آمدیم که د جشن عروسی یا محفل خوشی از دوستا هم بگیریم هیچ خوب فقط یک کار آزاردهنده در جریان است و بر 10 سال دا واقعا ډیره مشکله ده د دې لپاره موږ هیله لرو چې ډیره پاملرنه وشي له بل خوا په کابل کې په افغانستان کې او دلته په له هیواد نه بهر دا د هوټلونو د ودونو او د شیرینی خورۍ د خوشحالۍ او د غم خدای تعالی د غم لري د دې تر سره کولو د هوټلونو د مرکزونو دا واقعا ډیر زیات قیمت دي نرخونه ډیر زیات دي په تیر بیا بدنن افغانستان کې دا نرخونه ډیر زیات دي هر څوک د پیسې نه لري هر کور یو زوی لور لري چې هغه ته واده کوي او دا خو ډیره مشکله ده چې د دوی لپاره به دومره زیات مصارف مجبور دي په دې سیالۍ کې د نور سره دویم برخه واخلي یعنی فکر کنید که در داخل افغانستان این سیالی و شریکی یعنی چی؟ فلان آدم میتونه یک عروسی کرده ده اونو یک قصر است قصرهای ساخته شده ده این جمهوریت که ایران بانی و برادر این قصرها برای چیست؟ ده او خب ماهاش دلاری میگرفتید حال چی؟ ایره چطور کنیم؟ بنان ما از شاروالی گرامی در کابل و در افغانستان در مجموع همچنان از سایر مؤسساتی که دخیل از دمی موضوع ما از اونا خواهش جدی داریم و گوششان برسانین عزیزا که این بسیار ظلم سر مردم افغانستان کو آیدشان کو معاششان کو کدام آیدی که بتانه پول گذاف این قصرها را بپردازه قدرمن دوستانو د دسی قصرونو او د دسی مانیگانو د ودونو د خوړې او شیرین خورۍ او د نورو مراسمو
دا پیسې هر څوک نه لري. ځینې کسان به لري، هغه پیسې دار دي، شتمن دي یا اوس شتمن شوي دي، هغه به لري. نو سیالي او شریکي ده بس. ښه د ځینې کسان خو چې پیسې لري زی دویم او دریم او څلورم وادم کوي، دا لا بل جنجال راشه دا پوره کړه. هماغه یو ښځه لري ورور، هماغه وساتئ، خو هماغه سره ژوند وکړئ، ایله هماغه ته ورسېږي. دا نورې پیسې دې ورکړه دې دولت ته، ورکړه دې خلکو ته، ورکړه دې مؤسساتو ته چې کومک وشي، کوم مرسته وشي د دې ټولنې سره په امنیت کې، په سوکالۍ کې، په لوړتیا کې برخه واخلي. قدرمن دوستانو، دا دوه مطلب وو چې باید موږ دا ذکر کړی وای، ځکه چې هم تاسو موږ ته دا را لېږلې وې دا پوښتنې او دا مهم مطالب، او هم موږ خپله په خپلو سترګو ولیدل په افغانستان کې په بېلابېلو ولایاتو کې. هلته ډېر ښه کلتور ده، خلک یو بل ته رسېږي، مینه ده، محبت ده د افغانانو ترمنځ. هماغه ورورګلوي ده چې د 15,000 کال مخکې نه تر اوسه پورې چلیږي. اما خود دغه یو ډول دودونه دي، رسم و رواجونه دي، د دې غم باید وخوړل شي، کنه د افغانستان خلک به بیا به قرضداري ټول به صاحب پور کوي له بانکونو نه، پور کوي له خپل خپلوان نه، او په مقابل کې بیا سود ورکوي. نیکمرغه، خوشاله اوسئ قدرمن دوستانو. هیله لرو چې تل د روغتیا، سلامتۍ، هوساینې او بسیاینې جامې په تن کې ولرئ. خوشاله اوسئ.